السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې راځي ټول براتر او روز ملګرو نن ته ډېره زبردست خوندوره ویډیو وړاندې کوم. ملګرو چې ویډیو ته شروع کړم او طریقه ته وړاندې کوم دې نه مخکې تاسو نه په خورا د نه هیله کېږي چې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان او په آل باندې کلیک کړئ تر څو زما هر یوه نوې ویډیو تر تاسو ژر در ورسیږي. ملګرو نن ته ډېره زبردسته خوندوره طریقه وړاندې کوم چې هغه د ګالرۍ کې تصویران، ویډیوګانې او که هر څه ملګرو تاسو کولی شئ چې پکې خوندي کړئ او پټې کړئ. ملګرو دغه یو اپلیکیشن دی، هیڅوک هم پوه نه شي چې دا ملګرو دا کوډ دی. ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. ګورئ ملګرو دغه نوم دی ملګرو په سکرین باندې تاسو ته ښکاري. هیڅوک به هم پوه نه شي دا کوډ دی دا څه دی. ملګرو ډېر یو زبردست کوډ دی ملګرو، هیڅوک هم نشي کولی چې دا پیدا کړي. ملګرو تاسو ګورئ ملګرو داسې یو ګنټې نښان په رقم دی، هیڅوک نشي کولی تاسو ته دغه کوډ پیدا کړي او خلاص کړي. ملګرو دا تاسو ورته خپله کوډ انتخاب کړئ او تاسو ته ټیم وښي. او ملګرو ګورئ ورته ما چې کوم کوډ ورکړی ملګرو زه تاسو ته وښیم ملګرو چې ما څرنګه کوډ ورکړی، داسې تاسو کولی شئ کوډ ورکړئ. تاسو طریقه وښیم ملګرو، ګورئ ورته داسې کوډ ما ورکړی ملګرو، هیڅوک هم نشي کولی تاسو ته ټیم هم وښي. او ملګرو تاسو دې شی نه هم بندولی شئ. ملګرو ګورئ ورته ستاسو ته ډېر یو خوندوره ویډیو نن وړاندې کوم. ملګرو تاسو ورته ګورئ، تاسو کولی شئ چې هر یو پروګرام پکې بند کړئ. ملګرو انسټال چې څومره پروګرامونه دي هغه پکې بندولی شئ. ملګرو تاسو ته زه وښیم چې څنګه تاسو کوډ چینج کړئ. ملګرو اوس ملګرو دغه سیټینګ ته لاړ شئ، تاسو ته نوی چینج کوډ ورکوم. ملګرو دې مې کلیک کړئ، دې نه وروسته چینج پاسورډ مې کلیک کړئ، دلته به راشئ. ملګرو تاسو به دغه ځای کې یو ښایسته خپل کوډ ورته انتخاب کړئ. ملګرو اول به هغه کوډ کوم اول سر کې ورکړي هغه به ملګرو تاسو چې کوئ هغه به اول ورکړئ. چې هغه کوډ هم اول ورکړئ ملګرو، هغه چې خلاص کړي تاسو ته بیا وروسته نوی کوډ اخلي، نوی پاسورډ اخلي. ملګرو تاسو به هغه ورکړئ چې مخکې کوم کوډ ورکړی. ملګرو تاسو ګورئ زه هغه کوډ ورکوم. ملګرو چې کوم مخکې کوډ ورکړی اول سر کې هغه کوډ زه ورکوم لومړی، هغې نه وروسته بیا تاسو ته بل نوی کوډ ورکوم چینج کوم. ملګرو ګورئ ورته تاسو ملګرو ورته په انتظار شئ. ګورئ زه پخوانی کوډ ورکوم، هغه چې ما ورکړی. ملګرو ګورئ په دې ځای به کلیک وکړئ د منځ ځای باندې. ملګرو چې کلیک ګورئ اوس تاسو کولی شئ چې نوی کوډ ورته انتخاب کړئ. ملګرو ګورئ زه ورته بل نوی کوډ انتخاب کوم. ملګرو تاسو به لومړی ورته کوډ چې مې انتخاب کړم ملګرو دویم ځل همدا بیا ورته انتخاب کړم. کوم چې د وخت انتخاب کړم ملګرو تاسو ګورئ په دغې طریقې سره په دې منځ ځای به کلیک کړئ. ملګرو ګورئ تاسو ته نوی پاسورډ ورکړل شو، یعنې چینج شو پاسورډ. ملګرو تاسو ته ګورئ ورته چې چینج شو. ملګرو تاسو په دغه جمع علامه باندې کلیک کړئ. په دې جمع علامه چې مو کلیک کړو ملګرو تاسو هر رقم فولډر نه شی نه لګولی شئ. ملګرو تصویران، ویډیوګانې، ادر فایل، نور شیونه او داسې ملګرو میوزیک لګولی شئ. ګورئ ملګرو تاسو به دلته راشئ په دې ویډیو ځای باندې به کلیک کړئ چې ویډیوګانې لګوئ. ملګرو ګورئ چې کلیک مو وکړه دلته به کومه یو ویډیو انتخابوئ. ملګرو پکې بندوئ هر یو ویډیو چې مو خوښه وي. ملګرو کومه پکې بندوئ هغه پکې بنده کړئ. ملګرو دې ځای به کلیک دلته به د کلوب نښان باندې کلیک کړئ. ملګرو په ویډیو باندې به کلیک کړئ. ګورئ ملګرو دلته ویډیو لاړه ورغله. ملګرو تاسو ته زه وښیم. ملګرو ګورئ ورته ملګرو تاسو ګورئ دغه ویډیو د کلوب ته راغله. ملګرو تاسو غواړئ چې فوټو یا تصویر ولګوئ پکچر. ملګرو په دې ځای به کلیک وکړئ. تاسو ګوره دې ځای نه کوم یو تصویر چې مو خوښه وي هغه راواخلئ او هلته یې بند کړئ. ملګرو په دې ځای کلوب په علامه به کلیک وکړئ. ملګرو دا به پکچر انتخاب کړئ. ملګرو پکچر مو چې انتخاب کړو او دا به تاسو ته ملګرو ګورئ تصویر هم راغی دلته. ملګرو تاسو په دغه طریقه باندې کولی شئ چې هر څه پکې بند کړئ. ملګرو تاسو کولی شئ چې میوزیک هم پکې بند کړئ، یعنې سندرې او هر څه ویډیوګانې. ملګرو هر څه کولی شئ چې پکې بند کړئ. ډېر ښایسته پروګرام دی ملګرو، استفاده ترې وکړئ. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو نو زما یوټیوب چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زما هر یوه نوې ویډیو تر تاسو ژر در ورسیږي. ملګرو تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.